السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو 3 فیز AC 380 ولټ موټر دا په سنگل فیز AC 220 ولټ باندې په نورمال ډول باندې وچلو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کچيري ستاسو سره 3 فیز AC موټر وي او غواړئ دا په سنگل فیز AC باندې وچلوئ، نو اول به تاسو دوستانو د موټر سٹار کنیکشن دا به په ډیلټا کنیکشن باندې بدل کړئ او د دې نه وروسته به دوستانو تاسو یو عدد کپیسټر د موټر د کیلو واټ یا د موټر د HP مطابق به دوستانو تاسو دا راوالئ او د کپیسټر یو ویر به دوستانو تاسو د موټر د W1 پینټ سره کنیکشن کړئ او بل دوهم ویر د کپیسټر به تاسو د موټر د V1 پینټ سره نصب او کنیکشن کوي او د پاور انپوټ سپلای یو ویر به دوستانو تاسو د موټر د U1 پینټ سره نصب او کنیکشن کوي او د پاور انپوټ سپلای دوهم ویر به دوستانو تاسو د کپیسټر د W1 پینټ سره نصب او کنیکشن کوي. کچيري دوستانو په دې صورت کې تاسو موټر بیا الټه چلیدو نو تاسو به دوستانو د موټر د W1 پینټ څخه د کپیسټر ویر لري کوي او د موټر د V1 پینټ سره به نصب او کنیکشن کوي. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولای شئ هر قسم 3 فیز موټر چې په 380 ولټ باندې کار او فعالیت اجرا کوي دا په 220 AC ولټ باندې په نورمال ډول باندې وچلوي او د خپل موټر څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.